پاکستان د نیمروز سلګونه کیلومتره خاوره اشغال کړې ده. استاد برهون وایي دا پیغام مې ترلاسه کړی د نیمروز ولایت څخه درته پیغام استوم. استاد محترم، تقریبا 20 ورځې کېږي چې د پاکستان پوځ د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ د ډک بازار په علاقه کې سیمې خاردار تېروي. بیا یوه هفته مخکې د ځایي طالبانو لخوا ممانعت وشو چې یو څه ډزې هم سره تبادله شوې. بیا د هلمند قلي اردو څخه په زیات شمېر طالبان راغلل. نیمروز ته بیا ټول هلته ورغلل. تقریبا 2 ورځې هلته و. د ډک په بازار کې بیا چا لیدلي هم نه دي چې دوی څه شول. را به شم د نن ورځې خبرې ته. د ډک بازار ته زه خپله د روژې میاشتې 10 ورځې مخکې ورغلم. کوم مسافر چې ایران ته ځي د نیمروز څخه خبریږي او بیا ډک بازار ته ځي چې هلته دخول او خروج کې طالبانو طاقونه لري. د موټر څخه زر کلدارې غواړي. د ډک بازار څخه چې مسافر بار کړي بیا تر سیاپوس پورې یو غټ ریګ دی چې نوم یې سیاپوس دی. د سیاپوس ریګ د افغانستان مربوط دی. د ډک بازار څخه 50 کیلومتره لرې پروت دی. موږ خپله په دغو لارو باندې کار کوو. پرون مې ورور لاړو د ډک بازار ته، خو نن بیرته راغلی. نو کیسه یې کوله چې د پاکستان پوځ د ډک بازار څخه د چهار برجک ولسوالۍ خواته دلته یوه لویه قرارګاه شروع کړې ده. موټروانان یې ودرول او ورته یې وویل چې تر اختره پورې مو خپل کار خلاص کړئ، موږ لاره بندوو. د ډک بازار هوټلونو دوکاندارانو ته یې خبر ورکړی چې خپل شیان مو انتقال کړئ چې دا بازار زموږ په خاوره کې راځي. د سیاپوس څخه تقریبا د افغانستان خواته 150 کیلومتره را داخل شوي دي. ځایي طالبان نن په لاره کې ولاړ وو. د دوی د قرارګاه خواته یې پیره کوله. څوک یې نه ور پرېښودل. د روبات علاقه یې ټوله په خپل خوا کې راوستې ده. تقریبا 1000 پوځیان راغلي وو. د ډک بازار راتېر شوي وو. نږدې چهار برجک ولسوالۍ د سیاریک سر ته راغلي وو. بلدوزران، سکواټران او لوډران ورسره وو. قرارګاوې یې جوړولې. د صندق غرونه یې ټول په خپل کنټرول کې راوستي دي. درنو کتونکو، تاسو د یادې موضوع په اړه څه وایئ؟ خپل نظریات په همدې اړه کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.